همونه ملګرو د پاکستان او د انډیا شخړه د ډېر وخت راځي هغه د ماشومانو جنگ دی چې یو ورته وایي ته ما پلاک راکوي زه به ته بیا ووایم چې زه تا څنګه کوم اورې نو پاکستان ورته وایي چې ته په ما ډز وکړه چې زه ته بیا چل وښیم چې زه په تا باندې کومه لوبه کوم ملګرو. خو لنډه دا چې پښتانه چې کوم دی امن غواړي خو امن هم نه راځي او اوس اکثر پښتانه وایي چې دا جنگ شروع شو نه جنگ هم نه شروع کېږي نو پښتانه دونه بدبخته قام دی. خو بل اړخ ته تاسو ګورئ چې ما ډېر ریسرچ وکړ تر څو نن یو کشمیر کې ریلي راوتې وه خو خیر هغه هم د یو سیاسي پارټۍ وه د حکومت پارټۍ چې کوم د هغه رایستلې وه. خو ما چې څومره هم کشمیریان یا سندیان یا بلوچستان یا نور کوم ملګري یا انډیا والا چې کوم دي هغه کله هم ریلې نه دي رسېدلي چې موږ د سره ولاړ یو موږ د شانه بشانه ولاړ یو هغه به ولاړ خو پښتانه چې کوم دی یو ځل بیا دغه جنګونو ته ملاتړ لري دا روزي او ریلې نه کوي. خیر په هغې قصه کې موږ نه ځو خو دا جنګ چې کوم ده د پاکستان او د انډیا چې کوم شروع کېږي یا کوم یو بل ته چیلنجونه ورکېږي لنډه دا چې دا جنګ نه کېږي ویلې چې دغه ته پته ده دغه پوهېږي په دې خبره چې تاوان دی نو پنجاب ته دی تاوان دی نو لاهور ته دی تاوان دی نو پنډۍ ته دی ګنې که دا چرې په پښتونخوا او بلوچستان وي نو بیا ویل چې ورځئ پې دلته د اپریشن ضرورت دی لکه څرنګه چې وایي خو په پنجاب کې وایي چې نه د انډیا سره مذاکرات کول پکار دي. موږ پښتانه باید د تحمل څخه د پوهې څخه کار واخلو. جنگ ښه نه دی جنگ بد دی جنگ وطنونه غر کوي جنگ دغه خلک ولسونه غر کوي جنگ د روح دپاره یو کینسر مرض دی. باید د دې څخه موږ تاسو په ډډه شي موږ تاسو مکمل خاموشي اختیار کړي څوک جنگ کوي څوک څه کوي هغه د هغې خپل کار دی.